سلامونه او پښتانه مینه درنو ملګرو په دې هیله چې تاسو راته ټول ښه او روغ اوسئ. ملګرو نننۍ طریقه کې درته ښیم چې څنګه کولی شو هغه کسانو ته موږ چې ریکویسټونه کړي دي، یعنې د ملګرتیا بلنې موږ ورته لېږلي دي او هغوی قبول کړي نه، هغه کسان موږ څنګه پیدا کړو او بیا خپل ریکویسټونه بیرته پسخه یعنې له منځه یوسو. نو دا خو ډېره ستونزمنه وي چې ته یو کس نوم ورته سرچ کړې او بیا هغه پیدا کړې او بیا دې هغه ته ګورې چې اوس ریکویسټ ورته ما کړی دی او که نه دی کړی، بیا هغه کینسل کړې. او بل د چا ذهن ته دا راځي چې ما چاته ریکویسټ کړی ده. نو نننۍ طریقه کې تاسو ته زه د یو لینک په ذریعه درښیم چې څنګه کولی شو هغه کسانو ته مکمل لیست د هغه کسانو ما ته معلوم شي چې ما ورته ریکویسټونه کړي او هغوی قبول کړي نه. بعضې ملګري داسې چې هغوی ملګري پوره 15,000 ملګري او نو هغوی نور ملګري ځان سره نه قبلوي، مجبور هغوی فالوور ولري. بعضې خلک داسې خواصیت لري چې هغوی نه غواړي چې څوک وپېژني او ځان سره ملګری کړي. نو زه تاسو ته دا طریقه ښیم چې چاته مو ریکویسټ کړی او هغه څنګه بیرته ورنه لرې کړو، چې یعنې ملګرتیا نه قبلوي نو څه ضرور چې څوک ریکویسټ ورکړي. ګټه یې څه ده؟ ګټه یې دا ده که چېرته تاسو چاته ریکویسټ کړی او هغه نه یې قبول کړی نو او بیرته یې پسخه کړې، لومړۍ ګټه یې دا ده چې ستا آی ډي به د خطر نه بچه شي، د هیکینګ نه او د ډسیبل کېدو نه. وخت کې چې تا 100 200 500 600 زرو کسانو ته ریکویسټ وکړي او هغه قبول یې نه کړي، نو ستا آی ډي خطر سره مخ کېږي او د ډسیبل کېدو د بندېدلو ډېر زیات خطر یي. نو غوښتنه مې همدا ده نه که چېرته غواړې چې آی ډي د هیکینګ نه او د ډسیبل کېدو نه بچ شي، نو دا ویډیو حتما وګوره او دا طریقه اپلای کړه. زه به تاسو ته د دې دپاره دغسې یو لینک تاسو ته ډسکرپشن کې درکړم. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ګوره، دا د ویډیو ډسکرپشن ده. هر کله چې ویډیو ګورئ دغه لاندې ډسکرپشن کې داسې یو لینک به ما درکړی، په دغه لینک به کلیک وکړئ. نو هر کله چې تاسو کلیک په وکړئ تاسو ته به دغسې یو لیست راشي، داسې یو صفحه به درته خلاصه شي. صفحه چې درته خلاصه شي ګوره دلته به تاسو هغه کسان چې تا ته چا ریکویسټ کړي هغه هم درته معلوم شي او چې چاته مې چې ریکویسټونه کړي هغه به هم تاسو ته معلوم شي. ګورئ زه دغه دی تقریبا ما ډېر زیاتو کسانو ته چې کله ما به دې کې لینک کلیک وکړو بې حده کسانو ته ما ریکویسټ کړی و. اول زه خپله نه وم خبر. ګورئ دلته په دغه کینسل باندې به کلیک کوئ چې چاته هم خوښي هغه کینسل کوئ. او څوک غواړي چې یاره اوس مې ورته ملګرتیا لېږلې ده، ګوره زه به دا کینسل دا مې خوښ نه ده ځکه چې ما ملګرتیا نه ده منلې. دا همداسې چې څوک هم خوښي هغه پرېږدئ او چې څوک هم خوښ نه وي هغه لرې کړئ. دغه کس زه پرېږدم چې مه کوه زما ریکویسټ والي. دا بل هم لرې کوم، یعنې ډېرو کسانو ته ما ریکویسټ کړی دی. اول زه خپله حیران شوم چې کله ما دا لینک باندې کلیک وکړلو چې دومره کسانو ته ما کله ریکویسټ کړی دی. بیخي پوه شوی نه یم، کېدای شي دا مې ریکویسټونه ما کال مخکې کړی، 2 به مې مخکې کړي، 5 به مې مخکې کړي، 6 به مې مخکې کړي. هغه وخت به مې کړي چې کله ما آی ډي جوړه کړي. ډېر زیاتو کسانو ته ما ریکویسټ کړی دی. هر وخت چې کوم ملګری نه غواړئ هغه لرې کړئ نو پرېږدئ یې، او چې غواړئ چې یاره دلته ریکویسټ لرې کوم هغه پرې دغه کسان پرېږدم. بعضې کسان پرېږدم، بعضې ښایسته لیکنې کوي د هغې په خاطر هم پرېږدم. لکه تاسو به څوک فالو کړی هغه هم دلته تاسو ته راخلي هغه پرېږدئ. لکه دغه مخکې کس داود جنبش چې ما کړی و. بې حده لیست دی دا. ګورئ تقریبا ډېر زیات کسانو ته ما لېږلي دي ریکویسټونه، هېڅ پوه شوی نه یم. بعضې کسانو ته داسې ریکویسټونه ولاړ دي چې د آی ډي نوم بدلولو سره یا د پروفایل پکچر بدلولو سره هم سړی حیران شي چې یاره دته خو ما کله به هم ریکویسټ نه یې کړی. تاسو به داسې مکمل لیست په یو کلیک نه کېږي چې یاره زه په یو کلیک سره مکمل څه کسان چې ما هغه کړي د مکمل به زه دا ریکویسټ کینسل کړم. نه کله هم داسې نه کېږي.
ښه دا نو ویډیو رانه ډېره زیاته اوږده کېږي، زه یې پرېږدم، بیا یې په خپله به کراره سره دا کسان لرې کومه. دغه طریقه ملګرو په دې هیله چې تاسو خوښ شوي، که کومه پوښتنه غوښتنه هر رقم ته مشکل لري، زه باوري یم انشاءالله زه تاسو ته هغه مشکل حل کوم. او زما د پیج د فیسبوک زده کړه په نامه دی او خپله مې همدغه آی ډي ده. کومه پوښتنه لرئ هم رانه تلې کولی شئ، زه ستاسو خدمت کې یم. تر بلې ویډیو د الله په امان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.